موسی علیه السلام الله جل جلاله ته فرمایي یا الله ما ته په دې دنیا کې هغه کس وښیه چې کوم په جنت کې زما ملګري یا الله په جنت کې به زما څوک ملګری وي او څوک په زما سره جنت کې یو ځای اوسیږي وی الله جل جلاله ورته وفرمایل چې پلانکې بازار ته ورشه اول ته یو پلانکې کساب دی هغه به جنت کې ستا ملګری هغه کساب هغه به جنت کې ستا ملګری موسی علیه السلام چې کله راغی هغه بازار ته ورغی هغه کساب یې ولیده کساب ته ګوري چې خدایه دا خو کساب دی او دې زما جنت کې ملګری دی کساب ته ګوري تماشه کوي نو کساب چې کومه ښایسته غوښه وي او کومه بهترینه غوښه وي نو هغه کټ کوي او ځان سره چې کوم دی خوا کېږدي کله چې کساب غوښه ختمه که دکانداري ختمه شوه کساب دکان بند کړ نو موسی علیه السلام ته فرمایي موسی علیه السلام یې نه پېژانده چې دا د الله پیغمبر دی موسی علیه السلام ته وایي چې ډېر ښایسته نوراني چهره ده الله درکړې ده او ډېر نوراني مخ دی نن زما سره مېلمه چې زه به ستا مېلمستیا وکړم موسی علیه السلام ته خو خدای ویلو چې دا د جنت ملګری دی موسی علیه السلام ورته چې ډېره ښه ده زه چې ځو موسی علیه السلام د قصاب مېلمه شو قصاب چې کوم هغه بهترینه غوښه ځان سره پټه کړې وه کوم هغه ښایسته غوښه به یې ځان سره ایښودله هغه غوښه یې راواخیسته هغه یې پخه کړه او د هغې نه یې ښوروا وویستله او هغه روټۍ په هغه ښوروا کې پسته کړله نو یو نړۍ به یې پخپله خوړله او خوا کې ورسره یو زامبیل و یو زانګو وه او یوه نوړه به هغه زانګو کې چاله ورکوله موسی علیه السلام دا تماشه کوي ګوري ورته وی په دې دوران کې چا وروهه د کوڅې وی دغه کساب پاسېد هغه دروازې له ورغې هغه کس له ورغې چا چې ورته وروهلو وی ما رامنډه کړه چې خدای دې زانګو دې زامبیل کې څوک پراته دي چې دې وله دا نوړی په خوله کې ورکوي وی چې ومې کته وی په دغه زانګو کې یو دوه بوډاګان یو بوډا پلار او یو بوډۍ مور چې کوم دی هغه پرته وه تاریخ لیکلی دی وی دومره کمزوري و چې د کمزورۍ د وجې نه چې کوم دی د خارو د مرغو د بچو په شان شوي و چې ویښتم پې بالکل ختم شوي و ډېر زیات کمزوري و وی چې ما وکته چې خدایه دې دا خدمت د مور پلار کوي دا به مور پلار وي هغه مور پلار یې ما ته وکتل په خندا شول موسی علیه السلام وایي چې ما ته وکتل په خندا شول او زما د پیغمبرۍ ګواهي ورکړه چې موسی علیه السلام د الله پیغمبر دی وی د ما د پیغمبرۍ ګواهي ورکړه او وفات شول وی چې کله وفات شول وی زه چې سیټ ته شومه وی هغه زوی بیا راغی کساب چې وی کتل نو مور پلار یې وفات شوي وو وی ما له راپاڅېده او زما لاس یې ښکل کړه او وی ما ته وی چې ته د الله پیغمبر موسی یې وی ما ورته چې او زه د الله پیغمبر موسی یم خو تا ته څنګه پته ولګېده چې زه د الله پیغمبر موسی یم وی زما د مور پلار بوډاګانو او دی چې کوم دی د بیمارۍ په حالت کې او ما به د مور پلار خدمت کو او زما د مور پلار به دا دعا کوله چې خدایه تر هغه وخته پورې موږ له مرګ مه راولې تر څو چې موږ د الله پیغمبر موسی ونه وینو تر هغې پورې موږ له مرګ مه راولې تر څو پورې چې موږ د الله پیغمبر موسی علیه السلام نه لیدلي وی ممکنه ده چې ته ولیدې او ستا نه بعد وفات شو نو ته د الله پیغمبر موسی یې وی ما ورته چې او بالکل زه د الله پیغمبر موسی یم خو چې کله ما ستا د مور پلار ته وکته نو ستا له د مور دا شونډې خوځېدلې او دې ځان سره څه ویل نو دې څه خبره کوله دغه کساب راته وایي وی چې کله به ما د مور له په خوله کې روټۍ ورکوله او د دې مور خدمت به مې کوو وی دې مور به راته دعا کوله چې زویه الله دې په جنت کې د موسی پیغمبر ملګری کا بچیا الله دې په جنت کې د موسی پیغمبر ملګری کا وی موسی علیه السلام غاړه راکړه هرې کساب له غاړه ورکړه په ملا باندې وټپور چې د مور دعا دې الله قبوله کړې ده الله ما ته وحي کړې ده چې دا کساب به په جنت کې ستا ملګری عزتمندو د مور خدمت وګوره الله وله په جنت کې د پیغمبر ملګرتیا ورکړې ده نو موږ او تاسو چې کوم دی د دغه خپل مور پلار چې کوم دی هغه خدمت وکړو او د دې چې کوم دی خدمت وکړو او د دوی قدر وکړو دوی سره د احسان معامله وکړو دوی سره چې کوم